اصل کې بچه‌بازي یا د وړو هلکانو خوښېدل د پیډوفیلیا او هیبیفیلیا په نومونو یوه رواني ناروغي ده چې په ټولنه کې خلکو ته پیدا کیږي. پیډوفیلیا او هیبیفیلیا په نومونو د رواني ناروغیو یادونه وکړه. بچه‌بازي هماغه ناروغي ده چې بچه‌بازان پرې نه پوهېږي خو دوی پرې اخته وي. اوس دا ناروغۍ ولې او په چا کې را پیدا کیږي؟ ماشومانو سره د بېلابېلو سلګونو پیښو له څېړلو وروسته دا معلومه شوې ده چې هغه خلک چې ماشومانو نه د جنسي خواهشاتو لپاره استفاده کوي اکثره په خپله هم په ماشومتوب کې د دې نامشروع کار قرباني شوي. یعنې بچه‌باز یو وخت خپله هم د چا لخوا ساتل شوی او همدا وجه ده چې دا کار ورته کوم عیب یا ګناه نه ښکاري او د وخت په تېرېدو سره په خپله هم ناروغ شوی. راځئ اول په دې ځان پوه کړو چې بچه‌باز دی څوک. بچه‌باز کوم مشخص تعریف نه لري خو معمولا دا یو داسې شخص چې یو یا له یو نه زیات هغه خام هلکان ساتي چې عمرونه یې له 10 نه تر 18 کلونو پورې. دوی دا هلکان له ځان سره کله د باډي ګارډ کله د شاګرد او کله د نوکر په توګه ګرځي. په 2010 کال کې نجیب الله قریشي په بچه‌بازۍ یو مستنده ډاکومنټري جوړه کړې وه. هغه د افغانستان په تخار ولایت کې د یو داسې کیسه راخیستې چې په خپله خوله وایي تر اوسه یې له 3000 هلکانو نه هم ډېر ساتلي دي. خودی ما یاد تیر از دیگه کیتد 2000 تیر شده 3000 تیر شده هر چی که بگی. دوی وایي دلته بچه‌بازان یو ډول نه وي، څو قسمونه لري. مثلا ځینې بچه‌بازان خپل هلکان په شخصي محفلونو کې ګډوي، خوند ترې نه اخلي او ځینې د جنسي خواهشاتو د پوره کولو لپاره استفاده کوي او ځینې خو یې یوازې له ځان سره په ګرځولو او نورو ته په ورښولو کې هم خوشحالي احساسوي. په هغو تحقیقاتو او څېړنو کې چې په بچه‌بازانو باندې شوي دي لیدل شوي چې بچه‌بازان اکثره ځان په ظاهره ډېر مذهبي معرفي کوي او په ټولنه کې زورواکي یا کله کله د پیسه‌دار په نوم هم پیژندل کیږي. مثلا د دولت چارواکي، مامور، استاد یا پولیس هم بچه‌باز کیدی شي. دوی ځان تر نورو ډېر غیرتي هم ښایي خو په اصل کې دا خلک نه مذهبي او نه غیرتي، یوازې د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره ځان داسې جوړ کړی. له دا ډول بچه‌بازانو ورخوا یو بله خطرناکه ډله هم شته. دا ډله اشخاص هلکان نه ساتي خو ډېر خطرناکي. په دوی کې ځینې د هلکانو د ساتلو وسه نه لري، ځینې د بدنامۍ له ویرې هلکان نشي ساتلی او ځینې د هلکانو له ساتلو سره علاقه نه لري خو یوازې د خپلې شهواني غریزې د پوره کولو لپاره له هلک یا ماشوم نه جنسي استفاده کوي. دا شاید په زور وي یا په رضا او یا هم د پیسو په بدل کې. دوی به یا په یو وړه حلقه کې مشر یا به د مکتب او مدرسې استاد یا به په چم ګاونډ کې تر نورو ماشومانو غټان وي. دا ډول سلګونه نورې پیښې هم شته دی چې د ماشومانو د خوندیتوب او بشري حقونو سازمانونو ځان سره ثبت کړي دي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې بچه‌بازي زموږ په ټولنه کې دومره پراخه شوې ده او په نورو ټولنو کې بیا نه لیدل کیږي. جماعة لحضرت ابو هريره او حضرت ابن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی دوی دوه فرمایي موږ صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خطبه کې وفرمایل کوم کس چې له یوې خپلې یا پردۍ ښځې سره یا له یو هلک او یا سړي سره د شا په اړخ کې نکاح وکړي یعنې لواطت ورسره وکړي نو دی به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راپورته شي چې تر مردار شوي حیوان به زیات بدبوی ځي او د حشر په خلکو کې به بدنامه وي او وایي به چې دا خو لوچه دی. تر هغه وخته به د بدنامۍ غږ ورباندې پورته کېږي چې الله جل جلاله یې د دوزخ اور ته ورننباسي او الله جل جلاله به یې ټول له نیک عملونه ورابطه کړي. نه به انصاف قبلوي او نه به ګواهي د بل په حق کې قبلوي او د اور په یو تابوت کې به یې واچوي، میخونه به پر ټاک وهي چې هغه میخونه به د اوسپنې له اوره جوړ شوي وي.